جرمني د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې 15,000 افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت ویلي دغه هیواد هغو 15,000 افغان ښځو ته چې د طالبانو له ویرې بنګلادیش، قرغیزستان او پاکستان ته تللي دي د تعلیم برخه کې دغو هیوادونو کې دوی ته د تحصیل زمینه برابروي. دا پروګرام شاوخوا 1 میلیونه یورو لګښت لري چې د جرمني حکومت یې ورکوي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت پر خپل ویب پاڼه یو خبر کې ویلي د طالبانو سیاست نه یوازې ښځې سپکاوی بلکې د افغانستان د پراختیا لپاره هم زیان رسونکی دی. د جرمني دغه پروګرام کې به د لیسانس، ماسترۍ او نورو زده کړو اسانتیاوې موجودې وي. دا برسونه به د جرمني د حکومت د همکارو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ، د ښځو لپاره د آسیایي پوهنتون او د مرکزي اسیا امریکایي پوهنتون له لوري ورکول کیږي.